ما نه پوښتنه کوي چې هر یو تاسو ته ولې درځم، تاسو ته ولې لاس در کوم، تاسو ولې په غېږ کې نیسم. دلیل ډېر ساده ده. تاسو باندې ویاړم، تاسو باندې افتخار کوم، تاسو د وطن واقعي بچیان یې. تاسو په برکت هر ګاونډي ته زه وایم چې زه آزاد مستقل با عزت افغانستان نمایشتاب کوم. تاسو له برکته ګاونډیانو ته په سرلوړي وایم که موږ منئ موږ ممنو، غیر له هغه نه د افغانستان اردو مسلح قوا حاضر دی چې تر آخرین قطره ځان وارد. خاصتا من میخوایم از هر عسکر، از هر سرباز، از هر انجینیر، از هر بریدمل و هر افسر ما ابراز میکنم تاسو ټول رضاکار دي. معنای څه ده؟ په دې وطن باندې مین دي. لکه چې زه لیونۍ مینه دې وطن سره لرم، تاسو له ما نه ډېر مې لیونۍ مینه لرم. ځکه بې له لیونۍ مینې نه په 15,000 افغانیو باندې یا 10,000 افغانیو باندې څوک سر ورکوي؟ تاسو د خدای جل شانه دپاره، د وطن دپاره او د ناموس د دې وطن دپاره راغلي. نو ځکه در باندې ویاړم، ټول افغانستان در باندې ویاړم. ټوله دنیا دې نتیجې ته رسېدلې چې په تېرو 6 میاشتو کې د دفاعي حالت وتلي یې، نه غوندې تعرضي حالت ته تلي. هر فرد ملکی که احترام شهیدای قوای امنیتی و دفاعی ما را نمیکنه در این دولت جای نداره. مهمترین چیزی را که من بار بار میبینم و به سرقماندان اعلی سرش افتخار میکنم ایست که شما 95% پیشنهادهایتان عموما برای بهبود قوای امنیتی و دفاعی ماست، نه برای خود. که تو په دې فکر کې چې بیا خدای ناکده به د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا ړنګېږي، میدان د جنګ یې را سره وګوري.